بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. زموږ د نن ورځې درس په ایکسل پروګرام کې په پروډکټ فنکشن باندې دی. ګورئ، پروډکټ فنکشن موږ تاسو سره څه وظیفه مخته وړي. ما له مخکې نه یو مثال جوړ کړی تر څو زموږ وخت ضایع نشي او په ډېر سمپل او ساده شکل باندې دغه فنکشن تاسو ته ایکسپلاین کوم او تشریح کوم. ګوري، ما دلته لیکلی د ما سره سیریل نمبر ده او همدا ډول ایټم د پی سی د ما سره کیبورډ د هارډ د ماوس د سکرین د فرض کې زموږ دکان ده او دغه شیونه پکې موجود دي. صحیح ده. کوانټیټي فرض کې د پی سی ما سره 4 دانې دي او کیبورډ ما سره 6 دانې دي، هارډ ډسک ما سره 21 دانې دي، ماوس 25 دانې دي، سکرین 8 دانې دي. لکه ټول پروډکټس یا کوم ایټمونه چې موږ او تاسې لرو د ټولو کوانټیټي په دغه مقدار باندې دی. او اوس راځو درېیمه خبره چې پرایس پر ایټم. دغه پی سی موږ سره 4 دانې دي، د یو دانې قیمت چې دی 15,000 افغانۍ دی. نو د دې د 4 وړو قیمت 100 روپۍ راځي. دا ریکارډ به موږ سره ډېر زیات اوسیږي. نو دا هر یو دپاره چې موږ تاسې مینولي ملټیپلای کو، ضرب کو، لږ وخت زیات شي. نو دې لپاره موږ تاسې فقط یو ساده فنکشن لرو او هغې ته پروډکټ فنکشن وایي. د دې په ترو باندې موږ تاسې دا کار کولی شو. ګورئ، تاسې به سمپل دلته راشئ، ولیکئ چې پروډکټ او له هغې څخه وروسته قوس به شروع کړو. ګورئ، دلته موږ سره پیرامیټر کې 2 خبرې دي. نمبر 1 څه خبره ده؟ زه ورته وایم چې زما کوانټیټي 4 دانې دي. لومړی نمبر کې دا ورته انتخابوم او بیا ورته کامه یوز کوم. صحیح ده. د کامې څخه وروسته ورته وایم پی سی ما سره 4 دانې دي او پرایس د یو دانې قیمت چې دی 15,000 افغانۍ دی. دوم نمبر کې ورته دا سلیکټ کوم. بس همدغومره قوس ورته بندوم او انټر کوم. دی اوس ما ته وایي چې تا سره پی سی 4 دانې دی او د یو پی سی قیمت 15,000 افغانۍ دی. نو 4 دانې 20,000 افغانۍ کېږي. ښه، له دې وروسته دلته راځم، درېږم او دا به داسې ډریګ کړو ټولو ته لاندې تر دې ځایه پورې. ګورئ، همدا ډول اوس وګورئ دا فنکشن په ټولو باندې اپلای شو. ما سره کیبورډ دی، 6 دانې کیبورډ ته دي، دا نه 400 روپۍ دي. نو دا ټول چې سره ضرب کو ټوټل پرایس یا ټوټلې پیسې 2400 راځي. هارډ ډسک د 21 دانې دي، فی دانه په 1000 افغانۍ ده. نو 21 دانې 21,000 افغانۍ وی کېږي. ماوس د 25 دانې دي، یو دانه په 250 افغانۍ ده، یعنی یو دانه او جمعاً 25 دانې چې دی 6,250 افغانۍ کېږي. سکرین د همدا ډول 8 دانې دي، فی دانې فرض کړه 2,000 افغانۍ ده او 8 دانې چې دی 14,000 افغانۍ کېږي. لکه په دې شکل باندې دغه پروډکټ فنکشن موږ تاسو سره کار کوي. کله هم چې غواړو بیا دا ټوټل سم یې وباسو، دلته به ورته ولیکو چې ټوټل سم. صحیح دی. عمومي جمع یې وباسو، ایکول ورته لیکم او بیا ورته سم لیکم او قوس شروع کوم. له هغې څخه وروسته دا به ورته ټول رینج کې ونیسو او قوس به بند کو او انټر به پریس کو او له دې وروسته دا به انتخاب کو، سنټر ته به کو او همدا ډول یو رنګ به ورته هم ورکو. ګورئ، دا اوس موږ سره څه شو؟ دا موږ سره ټوټل پرایس شو یا ټوټل سم موږ سره شو. لکه دغه څومره پروډکټس چې موږ سره دي، دا پروډکټس یا دغه ایټمونه چې کوم موږ سره دي، دومره کوانټیټي ده، د یو دانې قیمت یې دومره ده او مجموع پیسې دومره کېږي. بیا دا ټول پیسې چې موږ جمع کړې هغه دغومره کېږي. نو ډېر ساده او سمپل موږ تاسې کولی شو چې د پروډکټ فنکشن څخه په دغه ډول استفاده وکړو.